السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د سکیچ زده کړې ته پخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د کاریال ته د ژبو ورکولو طریقه ښیي، څنګه کولی شو کاریال ته 2 یا 3 ژبې ورکړو. نو راځو لومړی اپلیکیشن شروع کوو. نو اوس دلته موږ یو نوی پروجیکټ جوړوو، مثال نوم ورکوو. نو نوم مو هم ورکړ. اوس یې نو اوس راځو مثال تاسو غواړئ دلته مثال یو صفحه کې دغه متن ده، مثال دلته نوم مو ورکړی دی، مثال په پښتو کې مو نوم ورکړی دی کورپاڼه. او دغه ته مو ورکړی دی مثال نوم ورکړی هغه کې پښتو کې لیکم مثال زه تا سره مینه لرم، مثال درته وایم. نو دا خو یې په آی ډي کې لیکلی، دا سلیکټ کومه، کاپي، اوس دا کینسل کوم. دغه ټکسټ کې یې باید ولیکو. نو دا به چې کله ولیکو مثال سایز یې غټ کړي دغه او د دغه سایز به نور هم چې غټ کړو. نو دا اوس مثال په پښتو کې مثال تاسو اوس غواړئ دلته ژبې ورکړئ، مثال دا په ژبې بدلې کړئ او دا هم بدل شي. نو راځو اوس دلته مثال نوم ورکړو دغه ته ژبه بدلول. نو دا اوس مثال د دغه دا سایز د ژبې ټکسټ دا 14 کوو او دغه دغسې د میچ فرنټ. او اوس ان کلیک لومړی یو بله صفحه جوړوو د ژبو لپاره، مثال دلته کلیک مثال لانګویج. اوس راځو دلته مثال یو بټنه، دا دې هم 2 بټنې، دا دې هم 3 بټنې مثال. نو دا خو بېلګه په پښتو دلته نوم ولیکو، مثال پښتو دلته لیکو انګلیش یا هم دري، پښتو کې لیکو دري، دا هم پښتو لیکو مثال، او دا هم څه لیکو انګلیش انګلیسي. نو اوس دلته مثال دا څو پښتو باندې کلیک کوو. لومړی راځو د کمپوننټ برخې ته. دلته موږ یو کمپوننټ جوړوو د شیرټ پریفرنسز، داسې ده. دلته لیکو مثال لیکو لانګویج، لومړی سر کې دا لیکو، دلته هم شاید دوی هم نه مني خو یې منئ ځکه په دغه صفحه باندې یو اکټیویټي جوړه ده په دغه نوم باندې. نو اوس راځو پښتو هغه ته، مثال دلته اوس راځو سیټ کمپوننټ، دلته لیکو دا سټارټ، دلته هم لیکو لانګویج، دا مې ولیکو. دلته مثال دا پښتو باندې کلیک کړی، دلته ولیکو پښتو پښتو. مثال غټ حروف مه پکې استعمالوئ، بیا مشکل دی. پښتو کاپي به یې هم کوي. دا به اوس داسې بېرته شاته وځو، دلته به ولیکو دري ته مثال، دغه ځای کمپوننټ برخې نه به دغه یو بلاک راواخلئ او دلته به یو ټوسټ هم ورسره لیکو، مثال دري ژبه یا هم لانګویج، دلته هم لیکو لانګ دا ایسته که، دلته لیکو دري دري
دلته لیکو دري ژبه انتخاب شوه. مثال نو دلته دا کاپي کوو، مثال چې بل ځای کې هم کاري، یا دا ټول به کاپي کړو. دلته دري ژبه انتخاب شوه او دلته سیده آن کلیک ته راځم. دلته لیکو انګلیش. دغه په غټ حروف باید ونه لیکل شي، که ولیکل شي تاوان نه کوي، خو دا هلته موږ نه مثال په هغه ځای کې مشکل پېښېږي. که موږ بیا هلته وړوکی حروف استعمال کړو نو بیا کېږي. نو په دې هغه کې باید ټول وړوکي استعمال کړو، نو که بیا غټ استعمال هم کړو مشکل نه پېښېږي. نو دلته راځو، دغه یو دانه پښتو تایید انتخاب شوی، دلته د دري په ځای پښتو لیکو، پښتو. نو دا هم د ژبې انتخابېدل ول. اوس راځو ټول کار نور ده چې د ماین اکټیویټي، د ماین اکټیویټي ته به راسئ. دلته موږ تاسو همدغه کمپوننټ د شریک هغه جوړ کړئ، په نوم باندې چې کوم هلته مو جوړ کړی و. نو دلته موږ لیکو لانګویج، دلته هم لیکو لانګویج. تاسو کولی شئ هر نوم ورکړئ، خو باید دغه دواړه هم مساوي وي او په هره اکټیویټي کې چې کوم کمپوننټ جوړوئ د هغه نومونه هم باید سره مساوي وي. نو اوس راځو دغه ته یو عمل ورکوو. دلته یو کمپوننټ جوړوو د انټنټ، دلته لیکو آی. مثال هر نوم چې ورکوئ تاسو سیټ سکرین او سټارټ اکټیویټي دغه دوه بلاکونه استعمالوو. دلته که غواړئ مثال بېرته فینش اکټیویټي هم ورکړئ تر څو ژبه بدله شي. دلته هم لانګویج اکټیویټي او دلته انټرنټ، او دلته بیا راځو دا کاپي کوو او اوس راځو لانګویج اکټیویټي ته به لاړ شئ. تاسو داسې هغه ته ایونټ برخه کې به تاسو یو جمع علامه باندې کلیک وکړئ او دلته به اډ بک پلیسز دا څلورم ولیکئ او دلته به راسئ. بیا موږ کوم بلاکونه کاپي کړي وو لومړی دلته راځو کمپوننټ برخې ته، یو کمپوننټ آی په نوم باندې جوړوو او له هغه نه بعد بیا راځو د اخري بلاکونه دلته ږدو، په دغه لانګویج په ځای باندې ماین اکټیویټي انتخابوو دلته بس فقط. او اوس راځو ماین اکټیویټي ته، کار یې نور خلاص وبولئ. فقط اوس راځو دلته دین بلاک راخلو، که چېرته مثال کنټاین، که چېرته یعنې ژبه انتخاب شوې وه، خو لومړی مثال تاسو کله کاریال ته داخل شئ نو ژبه انتخاب شوې نه وي. که انتخاب شوې وه مثال لانګویج، دلته هم لیکو لانګویج، مثال که چېرته ژبه انتخاب شوې وه خو مثال کنټاین موجوده وه، نو بیا دلته دا ورکوو، هغه به بیا وروسته خبرې دي. که نه وه نو که ژبه انتخاب شوې وه خو بیا دا کارونه وکړه، مثال موږ بیا اوس بلاکونه ورته وایو. که نه وه نو بیا هېڅ کار مه پرې لره، کومه چې موږ سلیکټ کړي دي مثال کورپاڼه او تاسو مثال مینه لرم، نو دغسې باید کار ونه لرئ. که چېرته ژبه انتخاب شوې وه، اوس د ژبې د انتخابېدو په صورت کې باید کوم کار وشي. مثال که بیا په دې مثال کنټرول دغه به ایسته کړو، دلته دغه بلاکونه به کېږدو. که چېرته او دلته به اوس راشئ اپریټر برخې ته، روا واخلئ دغه بلاک لاندې مساوي بلاک مثال که چېرته کمپوننټ دغه سیټ ډاټا کې دا د یو طرف ته به دا کېږدئ، دلته به لانګویج انتخاب کړئ، په دغه ځای کې به هم لانګویج ولیکئ، هغه نه بعد دغه ځای ته به پښتو ولیکئ، پښتو پښتو پښتو، له هغه نه بعد که پښتو نو بیا داسې اوس دلته ټکسټ مثال دلته تاسو ورکولی شئ.
نو ګورو اوس دلته د ده ګایډیانې داسې ده کورپاڼه چې ده ټکس ویو یو ده او ټکس ویو دوه کورپاڼه مثال ټکس ویو یو ټکس ویو دوه او دغه ته هغه هم ورکوو مثال یو بل ټکس ویو یو هم دلته لیکو مثال ټکس ویو یو ته لیکو مثال کورپاڼه پښتو ده دا خو کورپاڼه او ټکس ویو دوه ته لیکو مثال ما سره کلیپ بورډ کې موجود ده تاسو سره مینه لرم او هغه ته ژبه بدلول مثال هغه کومه بټنه چې موږ هغه کړې ده بدلول همدارنګه اوس دا کاپي کوو بیا مثال که چیرته دري و دلته لیکو دري مثال کو هغه ته مثال خانه لیکو کورپاڼې ته من شما را دوست دارم دوست دارم او په هغه کې تبدیل زبان اوس بیا کاپي کوو مثال دلته لیکو انګلیش 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 په وړو حروفو لیکل کوو مثال هلته مو غټ حروف لیکلي وي او هلته مو غټ حروف انتخابوي مثال ای مو په غټ حروف لیکلي وي دلته اوس لیکو مثلا هوم پیج هوم پیج دا دلته به فاصله منځ کې ورکړو د هوم او پیج ترمنځ دغه به غټ کړو هوم پیج او د هغه نه بعد I love you دا مشهوره شاعري I love you نو او د نه بعد change language مثال تاسو بدلوئ change دا اول بیا غټ کړو مشکل نه لري language change language نو دا هم دی هغه مثال سو د ژبې که چېرته نه و مثال دا ژبې نه وي انتخاب شوي نو دا بیا کافي سي مثال کورپاڼې ته دا پښتو دي او مثال تاسو غواړئ ډیفالټ ژبه کومه وي مثال چې کله اپلیکیشن مو خلاص کړئ او ژبه پکې انتخاب شوې وي تیاره نو اوس به اپلیکیشن رن کړو نو دا د اپلیکیشن مثال خلاص شو نو مثال موږ اوس کوم یوه ژبه هم نه ده پکې انتخاب کړې نو لومړۍ ژبه یې به پښتو وي مثال دا اوس ژبه پښتو ده پکې مثال اوس راځو ژبه بدلو مثال انګلیسي ته یې اړوو کله مو چې انګلیسي ته واړوو مثال اوس شاته وځو مثال چې انګلیسي ته شوي دي نو مثال هوم پیج او چینج لینګویج دا مثال بدل شوی ده خو ژبه بدلول دغه کې نه ده بدل شوې نو اوس ګورو چې ولې نه ده بدله شوې نو یو موږ یو غټ مشکل دا ده چې مثال موږ په دغه ځای کې هم ټکس ویو دوه انتخاب کړی ده مثال ژبه بدلول او ژبه مثال د دویم ټکس دلته مثال موږ بټن انتخاب کړو دغه ټولو ته بټن او دلته اخر کې هم بټن دلته اوس مشکل حل شو اوس بیا اپلیکیشن رن کوو ویډیو به ودروو اپلیکیشن مو رن کړ اوس ویډیو نو اپلیکیشن هم نصب کړو چې خلاصوو موږ په ژبه انګلیش ته اړولې وه مخکې چې اوس انګلیش ده
بیا مثال نه بدلېږي تر څو تاسو دغه ځای ته راغلي نه یئ. مثال دري ژبه د انګلیسي دري انتخاب کوم، دري ژبه انتخاب شوه. اوس چاته وځم مثال خانه من شما را دوست دارم تبدیل زبان وګورئ. مثال موږ بېرته پښتو ته ځو. تاسو کولی شئ بېرته راشئ شاته پښتو ده. مثال بېرته انګلیسي ته اړوو، انګلیسي ته اوړي. مثال تاسو اوس غواړئ کاریال بند هم کړئ مشکل نه لري، تر څو کاریال غیر نصب کړی نه وي یا مې ډېټا پاک کړې نه وي دا ژبه نه بدلېږي تر څو مثال خپل ډیفالټ حالت ته نه راځي. اوس مثال اوس موږ بېرته دغه هغه اپلیکیشن ته راځو. دا د مثال هوم پیج I love you مثال همدارنګه چینج لینګویج په دې کې تاسو مثال اوس ګوره بیا زه به مثال د پښتو ته کوم. همداسې کولی سئ پښتو ته یې بدله کړئ، هغه ته مثال ژبې ورکړئ، نورې ژبې هم ورکړئ، خو دا کار لږ پیچلی دی. مثال لاکونه ډېر غواړي. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله جل جلاله سپارم. الله مو باسه.